رزمنګه نن ارکیکیټ پروګرام سٹارټ کو انټروډکشن کو چې دا ارکیکیټ پروګرام څه شی دی او د څه مقصد لپاره استعمالیږي. صحیح ده. د انسټالولو او د اکټیویټ کولو طریقې زه تاسو ته ښیم که دا د اټوکیټ او د سیبتیډیو د ربیټ نه مختلف قسم انسټالیشن کېږي ځکه چې دا موږ سره بیلې کمپنۍ جوړ کړی ګرافیک سوپ په نوم باندې یو کمپنۍ ده ګرافیک سوپ. صحیح ده. سوپ مین سافټویر ګرافیک سافټویر په نوم باندې یو کمپنۍ ده چې دغه کمپنۍ موږ ته دا ارکیکیټ سافټویر ډیولپ کړی جوړ کړی دی لکه څنګه چې موږ سره اټوکیټ اټوډیکس کمپنۍ جوړ کړی افیس موږ سره مایکروسافټ کمپنۍ جوړ کړی دی. صحیح ده که نه؟ نو دغه شان دي دا کومې کمپنۍ جوړ کړی دی ارکیکیټ کومې کمپنۍ جوړ کړی دی ګرافیک سوپ کمپنۍ جوړ کړی دی. نو موږ د دې انټروډکشن داسې کو تعارف یې داسې کو چې اټ از د پیکیج یا اټ از د اپلیکیشن اف ګرافیک سوپ. دا یو پیکیج یو اپلیکیشن د ګرافیک سوپ په طرف نه دی which is used for architecture designing چې کوم استعمالیږي د مهندسي ډیزاین لپاره. وایي که نه دا د څه شي سافټویر دی سر مهندسي کار پکې کېږي. یعنی مهندسي مطلب یو پلان راوخله د هغې پلان یو مطلب یو کور ودانۍ پلان جوړی د هغې پلان نما قطع سیکشن 3D دغه ټول کار په څه شي کېږي په ارکیکیټ سافټویر کې کېږي. صحیح شو. اوس ارکیکیټ سافټویر چې کوم دی موږ سره 18 ورژن دی 18 اتلس نشلم شته دی. صحیح ده که اتلس نشل یو کار یو څونه لیټر تاسو انسان ګمونه به بهتر وي. صحیح ده. اوس دلته موږ سره مارکیټ کې دي چې نشته تاسو بیا پیدا کې انسټال کړئ تاسو دا 18 اتلس کې کار وکړئ تاسو په اتلس نو سکین کار کولای شئ ځکه دا په لیټس ورژن کې راځي. صحیح ده. راځو د دې سافټویر کومې ځانګړتیاوې دي دا څه شی کوي کوم کار کوي دا ارکیکیټ سافټویر. موږ اټوکیټ ویلې بس مهندسي لپاره اټوکیټ هم دی که نه خو دې کې هغه کې څه فرق دی. ګورئ نو صاحب دا موږ سره دې سافټویر ته موږ یو بل نوم هم اخیستلی شو چې دې سافټویر د BIM سافټویر وایي. کوم سافټویر ته وایي BIM مطلب د بلډینګ انفارمیشن ماډلینګ. داسې یو دا رویټ سافټویر شو دا سافټویر شو دې سافټویر ته موږ BIM سافټویر هم ویلی شو. کومې سافټویر یې BIM B مطلب د بلډینګ I مطلب د انفارمیشن M مطلب د ماډلینګ. ګورئ نو صاحب د دې سافټویر ځانګړتیاوې دا دي چې دا سافټویر کې تاسو غواړئ یو پلان جوړ کړئ. یعنی پلان کې څه شی یعنی پلان څه ته ویل اشاره شي چې د ټاپ نه ښکاري که د یو پلازې یو ډیزاین کوئ که نه یا د ودانۍ یو ډیزاین کوئ نو هلته موږ سره وال پروت دی وال راخلو وال ډرا کوو دروازه پکې لکه دروازه پرته د ډایرکټ راواله دروازه پکې ولګوه وینډو پکار د وینډو پکې هر څه پکې اتومات شته دي. دا نشته چې اټوکیټ په شان لاین پورې لاین کلیک کوو هغه باندې ته یو دانه ځان نه جوړی دې کې هر څه تیار پراته دي. صرف د استعمال طریقې ته ښیم چې څنګه به ته استعمالوې. چې کله پلان دې جوړ کړو تاسو غواړئ چې د همدې پلان 3D وګورئ نو تا مالته یو بټن دی یا 3 بټن کلیک کړئ هلته 3D په نوم باندې کم کمانډ په هغې کلیک همدا پلان یو دم څه شی کېږي 3D کېږي یعنی 3 بوده درته جوړی درته. صحیح ده. اوس غواړئ که تاسو د همدغه پلان 3D خو 3D ماډل شو 3D ماډل. صحیح ده. نو تاسو غواړئ چې د همدغه پلان نما سیکشن جوړ کړئ بیا ډیټیلونه جوړ کړئ څنګه چې په اټوکیټ کې موږ قطع سیکشن جوړولم هر هغه ځای کې چې ته غواړې سیکشن واخلې صرف یو خط کش کاږه په همغه ځای کې خط کش کاږه نو بس بیا د لاړ شي سیکشن به تا داسې شی کړی اتومات به جوړ کړی چې کوم طرف نه ته اوس ګورې. اوس مثال خبر دا زمونږ پلان دی او زه دې ته مخامخ دیز نه ګورم دیز نه ورته سي مخامخ یو لاین کش کاږه خو وګورم تا ته به دې طرف نه ښکاري دې طرف نه ساوت نه ایست نه ویست نه نار طرف نه ته کتلی شي ورته وګوري نه ته موږ څه شی ویلی شو الیویشن نما پوه شولې او ډیټیلونه هم جوړولی شي هر هغه ځای کې چې ته غواړې ډیټیل جوړ کړې اټوکیټ خو به ویلی که نه اټوکیټ کې کار کړی اټوکیټ کې څنګه چې ډیټیل جوړ دغه شان دغې ډېر په اسانۍ سره صرف همغه ځای کې یو ریکټینګل ډرا کړه په همغه ځای باندې خو وګوره تا ته به 3D جوړه کړي د هغې ټول هغه سایزونه تکنس هر څه به پکې لیکلي. او بل پکې یو ډېر مهم پوینټ هم دی چې براوت هم درته کوي. څه شی درته کوي براوت. تاسو مطلب یو ودانۍ جوړه کړي تا ته وایي چې دې کې دونه دیوال پریمیټر دونه دی دې کې دونه خښته لګېدلې ده بل مثال دې کې دونه کړکیګانې لګېدلې دونه دروازې دي دا یو کړکۍ مثال ریټ دونه روپۍ شي دا به دونه روپۍ کېږي د دې اوږد واجن درته ښیي حجم درته ښیي حجمونه مساحتونه کوانټیټیانې درته تیاروي درته. کوم یو سافټویر ارکیکیټ سافټویر. صحیح ده. ارکیکیټ ډېر خلک ته ارچیکیټ دی څه شی ورته وایي ارچي. صحیح ده. ارکي دی ځکه که نه چې تاسو ARCHI که نه ارکی یعنی ارکیټیکچر نه اخیستل شوی دی د څه شي نه اخیستل شوی ته ارکیټیکچر وایې که ارکیټیکچر
architecture کنه موږ کنه he is an architecture engineer دا چې کوم دی دا څه architect یعنی مهندس دی وسونه کنه چې دا architecture engineer دی صحیح شو دا بازي ټینګ دا سی ایچ کوم دی کنه دا بازي کې مطلب د کاپ معنا ورګي بازي کې چې معنا ورګي هغه خپل کوم شرایط دي صحیح ده لکه چیر شو صحیح شو کنه اوس دلته موږ سره ا ار سی ایچ دی کنه ارک موږ دا ارچ نه ویو ارک کمان صحیح ده کنه دلته موږ څه شی ویو ارچیچیټ نه ویو څه شی ورته ویو ارکیکیټ صحیح ده کنه دا موږ سره ارکیکیټ سافټویر دی راځي مینه سه دا سافټویر اوپن کوم دا باندې کلیک ولګول اوپن وکاو انجینر سم دې ستر څنګه یو بل سافټویر د ګورې سری کې ګرافیکس او ارکیکیټ ولس صحیح ده ګرافیکس او کمپنی نه ارکیکیټ موږ سره سافټویر د ولس ورژن دی دې ستر څنګه یو بل سافټویر دی چې هغه ته ویل شي ریویټ دلته پام دې دا ور دي چې څه شي انجینر سه ریویټ په ډیسکټاپ باندې پکچر کې موږ سره دی ریویټ چې کوم دی دا موږ سره اټوډیکس کمپنی جوړ کړای دی کومه کمپنی اټوډیکس کمپنی کوم کار چې ارکیکیټ کې دا کار ته ریویټ هم کوي خو په ارکیکیټ کې ډیر اوپن سورس سره کیږي نه ډیر اسانه او ډیر په ایزی میتود سره کیږي یو کار او ارکیکیټ او ریویټ کې چې یو کمانډ نه یو شی راکې ناغه تم لږ زره پروسیجر لږ سخت دی کوینه شولې هغه استعمال او کار کول شي دي لږ زره سخت دي او دغه چې هر یو کار ته وکي کنه لکه دا چې ته هر یو کار وکي په مثال دا تیار پروژه راځو اوپن کوم نګي تاسو چې هر یو کار وکي نو هغه ډیر ایزی او ډیر خوندور مزیدار ریزلټ درکې درته هغه درکې درته هغه په لاست کېند کې نګي چې بس کار کول اړ کې 3D ډیر په اسانۍ سره ایزی سره شي کول شي کتل شي هغه ډیر بهترین سافټویر دی دواړه خو ډیماند دی صحیح ده خو دا تاسو ته خبرو کوم چې تاسو یا ریمیټ پروګرام زده کوئ یا ارکیکیټ پروګرام زده کوئ نو دواړه چې کوم دي کنه یو پروګرام چې پرې کې تاسو زده کړئ په بل پروګرام کې تاسو شي کولای شي کار کولای شي یو پروګرام چې تاسو زده کړئ په بل پروګرام کې تاسو شي کولای شي کار کولای شي صحیح ده ها دا وګورئ چې دا مثال ارکیکیټ سافټویر موږ سره اوپن شو صرف هغه ځانګړتیا بغیر د خیمه صحیح ده دین صاحب دلته مثال زه غواړم یو وال راکم نو وال درازم وال سیټینګ ته ځم وال دې کې سایز اندازې کلر میټیریل هر څه ته انتخابوم اوکې کوم وال څه کوم ډرا کوم داله وال راش غواړم په دې وال کې وینډو ولګوم وینډو ته ځم یا ډور لګوم نو ډور ته ځم ډور سیټینګ ته ځم او ډور دې کې د خپل خوخه ډور څه کوم راخلم چې کوم څه ډور تاسو پکاري په دې کې ډورونه شتري من سره هر ټایپ ډور دې پکاري ډور راوخله اوکې کا ور دي کې ډور ولګو دا ورسته بیا خبره کوو صحیح ده خاطر چې کله ولګیدل ان سر دا د سپیکر کې چې ټوډي کارو شو کوم یو کارو شي انجینر سه ټوډي کارو شو اوس ان چې وردا سم 3D پکار ده نو ټوډي کې چې ټوډي جوړه کې 3D لپاره بیا به ویل کمانډ نه کې بیا نو دلته یو کمانډ شي پکار دي 3D وینډو یا F3 بٹن او F3 او یا شي کلیک کا 3D نن دا غتا ته دا ټول ودانې دار چې دا جوړ کړی دا پتا د شي کې 3D د بکه واړی یعنی د اوربټ راوخله دا ګوره د 3D کو باندې نه دا ګوره دا به وروسته یو چې دا څنګه د دروازه پاس راغله او دا لاندې راغله هغه به تخپل الیویشن اندازې لري صحیح ده هغه به وروسته ایڈجسټ کو برابرو لکه تاسو پامو کې دي چې سم منظم ډول سره دا جوړ شو صحیح ده دي چې تاسو روم ته دن نشي دا چې دا ګوره تاسو کتل شي دا یو په یو همدره صحیح ده دا شان سرنګ gaadi ارس نو دا پس شي کې انجینر سه په ارکیکیټ سافټویر کې چې کوم سی ډیزاین او واړی کولای شي دا نن ګرځیدل شي نو دا موږ سره کوم یو سافټویر دی دا شان له خیر سره موږ چې دا کلاس ختميږي نو دنه به کې خوندوره پروژه به کې موږ څه کړی به می صحیح شو خاینه سه د 3D کار شو څه شي کار شو نه سه 3D کار شو واپس F2 بٹن هو 2D ته زی F3 هو 3D ته زی F2 هو 2D ته زی F2 سره 2D ته زی ان دې سره 3D ته زی او دې سره 2D ته زی اینه څنګه غشان اوس ته کی موږ خبرو کو چې دا ته اتومات سیکشن هم راکې نو سیکشن لپاره به نه سه موږ سره روسته دي کی کمانډونه دي سیکشن داره سیکشن راخلو یو خط دلته ډراکو یزکی یو لیر ورته انتخابو چې یو خاص مشخص لیری ته باندې به روسته کار کوو مثال یو خط سي ډراکو هغه طرف ته ته ګورم اوکې کا اخوا نو ګورئ چې داته د څه ډراکو سیکشن دلته موږ سره
دیزی کی سایت دا سره تاسو شو کوم تاسو به وروسته په پری باندې کار کوخه سیکشن انجینر صاحب دا سیکشن تراغلم دا سیکشن او په سیکشن پری باندې کلیک لګول کوم ځکه چې ما خان کش کاغل دا مغه دي سیکشن را تراکو پام لري لاندې بیسمنت دا ګوره بیسمنت دا ارتفاعګان دا ټول هر څه ماته څه کو ډرا کا صحیح شو همدغه شان الیویشن دی پکاري دا الیویشن هم در ډرا کوي د الیویشن شو دا ګوره الیویشن هر طرف نو ته ګوره الیویشن هم ډرا کوي درته صحیح ده دا شان دی به چې موږ غواړو براوټ وکنه نو په لاست کې به د موږ د شي کې ریپورتونه براوټ د هر څه موږ د شي کې کوي د ایلیمنٹ چې کوم تاسو غواړئ د ډور لیست وباسئ د وینډو لیست وباسئ تاسو وجدي کې دا دروازې لګېدلې دونه سایز لري دونه کوانټیټي ان د ټول ریپورټونه په ورسره د شي کې تیارې درته پوه شولې کنه دا موږ سره ارکیکیټ سافټویر چې موږ استعمالېږي د مهندسي ډیزاین لپاره کوم یو ډیزاین لپاره مهندسي ډیزاین لپاره دغه انټرفیس یې تخکاری په دې انټرفیس باندې کار کوو د انټرفیس نه پس راځو ټول باکس ته په ټول باکس باندې ډیزاین مینیو دا وګوره ډور کالم بیم سلاب هر څه پکې شته که نشته ډېر اسانه سافټویر دی ویل نه موږ سره ډاکومنټ لګو د کې زیاتره د اټوکیټ کمانډونه لاین پولی لاین ډایمنشن دی د ټول بازي ډایمنشن باسي همدغه شانتي په دې کې بیا موږ سره د کې کیمرې دي لایټس دي لیمپس دي کوم قسم لایټونه میټونه لګي دا ټول هر څه پکې شته پام وکړئ صحیح ده نو همدغه شانتي په دې کې بیا موږ یو ویډیو یو فلم انیمیشن هم کولی شو د کې یو ویډیو هم دینه جوړولی شو صحیح ده کیمره په دې کې ګرځولی شو ګر چاپېره چې څونه کار تاسو غواړئ په دې کې چې کوم قسم آبجیکټ دي په ذهن کې ځي هغه آبجیکټ په دې کې څه شی دي شته دي ګاډي پیوپلس هر قسم خلک هر قسم آبجیکټ په دې کې څه شی دی شته دی پوه شولئ صحیح ده استعمال میتود ډیر اسانه او ډیر ایزی دی سټپ بای سټپ تاسو په دې باندې څه کوم کار کوم خو نن لپاره صرف موږ یو شارټ انټروډکشن وکړو چې نور دوستان مې ویلي مراشي بیا په ګروپ کلاس واخلو سبا له خیره په دې انټرفیس باندې کار کوو